السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته درښیم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل فیسبوک آی ډي لاک کړو. او کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ لاک کړئ، نو هغه ملګري چې له تاسو سره نوي فرینډ، نو هغوی بیا نشي کولی چې ستاسې معلومات وګوري او یا تاسو ته میسج وکړي. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ چې شروع کړو. د فیسبوک آی ډي د لاکولو لپاره به تاسو خپل فیسبوک اکاونټ به راخلاص کړئ. دا طریقه په غټ شین فیسبوک کې او په لایټ فیسبوک دواړو کې کار کوي. زه تاسو ته په لایټ فیسبوک کې درښایم. نو تاسو به خپل فیسبوک راخلاص کړئ او خپل پروفایل به راخلاص کړئ. کله چې مو پروفایل راخلاص کړئ، دلته تاسو ته دغه درې ټکي ښکاري، په همدې درې ټکو باندې به کلیک وکړئ او دغه ګوره لاک پروفایل تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا به تاسې لاک یور پروفایل، په همدې باندې به تاسې یو ځل بیا کلیک وکړئ او دا به تاسې اوکې کړئ. نو ستاسې فیسبوک اکاونټ دا دی لاک شو. نو دا فیسبوک اکاونټ لاک شو. نو اوس که غواړئ چې دا فیسبوک اکاونټ بیرته له لاک څخه وباسئ، نو تاسې به بیرته په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې به په دې باندې کلیک وکړئ، نو دلته تاسو ته یو بټن درکوي ان لاک، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او یو ځل به بیا تاسې ښکته دغه ان لاک یور پروفایل باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا اکاونټ به تاسو سره بیرته ان لاک شي. اوکې باندې به کلیک وکړئ. دا به زه ریفرش کړم. نو دغه دی، دلته تاسو ته ښکاري چې دغه لاک اپشن د موږ سره ورک شو او دا بیرته له موږ سره له لاک څخه ووته. که ویډیو مو خوښه شوي، ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. میلاویږو په داسې نورو ښکلي ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.